د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري په تیرو کلونو کې له بې ثباتۍ ډکه پاتې شوې او له ناندریو ډک ډیری پړاوونه یې تیر کړي دي. دغه سوداګري څو ځله د سیاسي او پوځي کړکېچونو له امله درېدلې ده. نږدې 3 میاشتې کېږي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې لارې تړلې پاتې دي او راکړه ورکړه په ټپه ولاړه ده. د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د شمیرو له مخې د سوداګریزو لارو له تړل کېدو وروسته د افغانستان و پاکستان ترمنځ سوداګري 40 سلنه راکمه شوې ده. با گذشت 3 ماه از بسته ماندن گذرگاه‌ها بین افغانستان و پاکستان، تجارت بین دو کشور کاهش قابل ملاحظه داشته است. آمارهای 2 سال اخیر نشان می‌دهد که میزان تجارت بین دو کشور تا 40% کاهش یافته است. بر بنیاد آمارهای دیجیتالی دو کشور در سال 2024 حدوداً 2 میلیارد و 461 میلیون دلار تجارت داشتند، اما این رقم در سال 2025 با 1 میلیارد و 766 میلیون دلار کاهش یافته است. میزان صادرات افغانستان به پاکستان در سال 2024 حدوداً 817 میلیون دلار بوده، اما این رقم در سال 2025 با 505 میلیون دلار رسیده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد وایي د افغانستان د صادراتو کچه په 2024 میلادي کال کې 817 میلیونه ډالر وه، خو په 2025 کال کې دا شمیره 505 میلیونو ډالرو ته راټیټه شوې ده. برای که امنیت و مسئولیت تجارتی در افغانستان تضمین شود ما نیاز داریم که متکی به کشور نباشیم، سایر بدیلا را در نظر بگیریم. طبیعتاً که بدیلای دیگر باعث میشه که اقتصاد تجارت افغانستان رشد بیشتر داشته باشه، گرایش تجار برای وارد شدن در میدان تجارت بیشتر شود. در کنار اینا قدرت چانه‌زنی افغانستان در مذاکرات تجاری در منطقه بالا میره و وابستگی افغانستان به یک مسیر محدود به عنوان یک نقطه ضعف در تجارت منطقه مطرح نمی باشه. این شگوفایی اقتصادی و تجارت افغانستان را از محصور بودن به یک کشور نجات داده و مسیرهای تجارت و ترانزیت را شگوفا می‌سازد. کتونکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري له پوځي نښتو وروسته درېدلې او د دواړو خواو سوداګرو څو ځله د سوداګریزو لارو د بیا پرانیستو غوښتنه کړې، خو پایله یې نه ده ورکړې. د دوی په وینا اسلامي امارت ټینګار کوي چې دغه لارې به تر هغه وخته بیرته پرانیستل نشي څو پورې چې پاکستان په لیکلي بڼه ډاډ نه وي ورکړی چې سوداګري به د افغانستان پر وړاندې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه نه کاروي.